د افغانستان بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د قطر بهرنیو چارو وزارت کې د دولت وزیر محمد بن عبدالعزیز بن صالح خلیفي سره سیمه کې د روان وضعیت په اړه او همدارنګه پر سولیزو لارو چارو خبرې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغو خبرو کې د سیمې پر وروستیو تحولاتو د پاکستان لخوا د افغانستان پر خلاف د تجاوز پر دوام او د منځني ختیځ پر وضعیت د نظر تبادله وشوه. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر د سیمې له وروستي وضعیت څخه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې پر افغانستان د پاکستان د تجاوز ترڅنګ پر ایران د امریکا او اسرائیل له تجاوز سره خلیجي هیوادونو ته د جګړې د لمن د پراختیا د غندنې وړ ده او باید ودرول شي. په همدې حال کې د قطر بهرنیو چارو وزارت نن په ایکس پاڼه ویلي دا خبرې پرون د ټلیفون له لارې شوې. قطري لوري ویلي هیواد یې ژمن دی چې د افغانستان او پاکستان تاوتریخوالي کمولو لپاره هڅې وکړي. مولوي امیر خان متقي صاحب ټینګار وکړ چې د افغانستان اسلامي امارت د دولتونو د ملي حاکمیت، ملي امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی مهم اصل بولي او د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ځای د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماسۍ لاره غوره ګڼي. همدغه راز د قطر دولت د بهرنیو چارو وزارت کې د دولت وزیر وویل چې سیمه له سخت پړاو تیریږي او زیاته کړه چې د قطر پر لور د ایران لخوا د بالستیک توغندیو او ډرونونو بریدونه شوي چې تر ډیره مخنیوی شوی دی. همداراز ښاغلي عبدالعزیز الخلیفي وویل چې قطر د سولې کور دی او تل یې په نړۍ کې د شخړو سولیز حل باندې ټینګار کړی دی. د ټلیفون مکالمې په پای کې دواړو لورو د ډیپلوماسۍ د مسیر پر انتخاب او د خبرو له لارې د ستونزو پر حل او د دواړو لورو ترمنځ د ورته تماسونو او د نظر د تبادلې پر دوام ټینګار وکړ. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي او د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر ټلیفوني اړیکه کې د دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو او د سیمې وروستیو تحولاتو په اړه خبرې کړي. مولوي امیر خان متقي پر افغان خبره د پاکستان پوځي رژیم د وروستیو تیوریو په اړه د افغانستان دریځ شریک کړی او ټینګار کړی چې اسلامي امارت د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماټیکو لارو ته لومړیتوب ورکوي خو د خپل خاورې او ولس دفاع حق خوندي ګڼي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقي د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو له وزیر ښاغلي سرګی لاروف سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دې تماس کې دواړو لورو د افغانستان او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو او د سیمې د وروستیو تحولاتو په اړه بحث وکړ. محترم مولوي امیر خان متقي د پاکستان له لوري د افغانستان د حاکمیت پر وړاندې د وروستیو تیریو په اړه د افغانستان موقف شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان اسلامي امارت د ستونزو د حل لپاره د ډیپلوماټیکو لارو ته لومړیتوب ورکوي خو د خپل ولس او خاورې د دفاع حق خوندي ګڼي. دغه راز د روسیې فدراسیون د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د سیمې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې ستونزې باید د سیاسي ډیالوګ له لارې حل شي. نوموړي زیاته کړه چې روسیه چمتو ده چې د کړکېچ د حل په برخه کې مرسته وکړي. په پای کې دواړو لورو د ورته تماسونو او د نظر د تبادلې پر دوام ټینګار وکړ. په همدې حال کې سرګی لاوروف د سیمې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ټینګار یې کړی چې ستونزې باید د سیاسي ډیالوګ له لارې حل شي. نوموړي زیاته کړې روسیه چمتو ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په حل کې مرسته وکړي. منصور الله مولوي صاحب ته کار پر وکړي